إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما محترم و معزز و عزتمند مسلمانان ورونو یو مهمه موضوع یو مهمه خبره چې د اکثر انسانانو هغه ته سوچ نشته ده لیکن هغه ډیره مهمه خبره ده چې د الله رب العالمین سره تعلق جوړول او د الله رب العالمین د توحید عقیده لرل دا خبره د اسلام نه معلومه ده او د اسلام نه ښکاره ده چې هر سړی به د الله رب العالمین د لپاره د توحید عقیده لري او د هغې سره به تعلق جوړي په ټولو انعاماتو کې اوچت نعمت او بهتره نعمت هغه دا دی چې انسان د توحید عقیده جوړه کې او د الله رب العالمین سره تعلق برابر کی دا په ټولو نعمتونو کې غټ نعمت دی اوچت نعمت دی چې کله انسان ته دا نعمت حاصل شي نو به دی انسان له الله رب العالمین بندگی عبادت خون او مزه ور کوي د الله رب العالمین د لپاره د توحید عقیده لرل او د الله سره تعلق جوړول د لوازمونه ده لازم کار دی دا نو موږ او تاسو لپاره کار دی چې موږ او تاسو د توحید عقیده جوړ کو دا وی او چې الله رب العالمین یو ذات دی داغه سره په بندګۍ کې څوک شریک نشته دی داغه سره په صفاتو کې څوک شریک نشته دی یوازې الله دی چې د اسماء او اسمان ودرولې دي یوازې الله دی چې خلکو ته عزت ورکړي یوازې الله دی چې خلک هغه مالدار کوي او انعامات پې کوي د توحید د عقیدې مثال څه دی کله چې انسان د توحید عقیده جوړه کی نو دی انسان د توحید داونه نه لګله د توحید بوټه نه لګ نو قانون دا دی کله چې یو سړی ونه نه لکی نو هغه ته به او به ورچي داغه حفاظت کوي د قسمه قسم ضررونو نه نو د غرنګ د توحید ونه چې کله تا نه لګل نو دا به دسې نه چې نه لدکلو قلاره بکینه دا د توحید ونه به خواري غوړي دې د توحید بوټي ته به او به ورچي د توحید او بچي دي د توحید د بوټي او به هغه قران او حدیث دی د توحید ونه د قران او د حدیث نه خړوبېږي د وجنه یو روایت کې راغلي پر روایت د حبیب بن عمر رضی الله عنه داوی د توحید کلمې مثال دسه ده
او د ایمان دراوړلو مثال څه دی لکه دهقان چې په زمګه کې فصل وکړي کله چې وای دهقان فصل وکړي نو به د هغه قسمه قسم ضرورت دي چې هغه پوره کوي او بول ور کوي د غرنګي د نور بوټونه هغه ساتنه کوي نور بوټي ته وباسي د غرنګي کانی داتي ارتي تر لو کولو پورې او تر کور ته راوړلو پورې دغه بوټو د فصل حفاظت د دهقان کوي د غرنګي د توحید ونه دا کله چې د توحید اقرار وکړو نو به د دې حفاظت کې د قسمه قسم شرونو نه ام تر مرګ پورې به د حفاظت تکي چې دا د توحید ونه رانه څو خراب نه کی دا د توحید ونه رانه وجه نشي دا د توحید ونه رانه خراب نشي نو د دې قسمه قسم حفاظت ته هغه په نظر کې نشي ځکه توحید چې دا ډیر لوی نعمت ده او کم نعمت چې لوی داغي دشمنان ډیری داغي ته شرونه ډیر متوجي ځکه دا نعمت ډیر قوي نو د توحید نعمت ډیر قوي ده کم خلک چې د توحید عقیده نه لري او هغه د رب العالمین سره باباګان شریکي د الله سره اولیاء بزرګان شریکي د غرنګي قسمه قسم کانی بوټي المرګ سپوږمۍ انبیا ملائکه د رب العالمین سره شریکان جوړي او دوی وایي چې د الله سره برخداران دي دغه خلک مشرکان خلک دي دا توحید چې دا الله رب العالمین ار نبی له ورکله ده الله رب العالمین چې کله پیغمبران لګي خپل قومونو ته نو د درې خبرو وتخیج دا خبره به تاسو خپل قومونو ته کوي یو خبره چې الله رب العالمین پیغمبرانو ته ورکله ده هغه د توحید خبره ده چې ای زما پیغمبرانو کله چې تاسو خپل امتونو ته لاړ شئ نو تاسو وو تعول د الله توحید بیانوي لکه ار نبی چې خپل قوم ته تله ده نو اول خپل قوم د توحید بیان کړي ده نوح علیه السلام بارک راغلی د غرنګ د صالح علیه السلام بارک راغلی د هود علیه السلام بارک راغلی لکه سوره الاعراف او سوره هود کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړي چې کوم نبی خپل قوم ته ورغلی دی دوی ته ویلي دي چې ای قومه اعبدوا الله ربکم د الله بندگی وکئ چې هغه تاسو رب دی عبد الله ابن عباس د قران مفسر دی هغه د اعبدوا الله ربکم معنا دا کوي چې وحدوا الله ربکم ای خلکو د الله توحید ومنئ یو خبره چې الله انبیاء ته کړي ده چې تاسو به خپل قومونو ته بیانوي په مختلفو تعبیرونو باندې هغه توحید دی دویمه خبره چې الله انبیاء ته ویلي چې تاسو به خپل قومونو ته بیانوي هغه د معاد خبره ده د بعث بعد الموت چې د مرګ نه پس ګور بل ژوندون را روان دي او دریمه خبره چې الله انبیاء ته ورکړي و چې تاسو به خپل قومونو ته کوي هغه نبوت ده پیغمبري نو اولنۍ خبره چې الله پیغمبرانو ته کړي چې تاسو به خپل قومونو ته کوي هغه توحید ده توحید دا یو بنیادی چیز دی چې په دې باندې د اسلام بنیاد ودرېږي هر نبی د توحید دعوت ورکړي دی ځکه توحید الله ته ډېر خوښ دی د الله یووالی چې څوک بیانوي دا الله ته خوښ دی په دې توحید باندې د اسمکه واسمنونه ولړلي بعض خلک وایي توحید صرف دې ته ویل کېږي چې لا اله الا الله ویوا دغه په توحید کې یو مسله ده ولیکن دا توحید چې دا یو دریاب دی په توحید باندې اسمکه اسمنونه ولړلي کله چې پسمکه کې د الله توحید دی د الله وحدانیت دی د اسمکه به ودانه یو کله چې د اسمکه کې د الله توحید نه د اسمکه الله رب العالمین ختمي ورانه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم وی ولا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله وازمکه به تر هغه پورې نورانيږي تر هغه پورې به قیامت ناراضي تر څو پورې چې پسمکه کې الله الله ناره ولکېږي د الله الله معنی دا چې ګوره الله یو ذات دی د الله سره شریک نشته دی چې پس مکه کې د الله توحید او د اسمکه به ودانې د اسمکه اسمانونه به دا غرونه به ولاړی ولیکن چې په دې اسمکه کې د الله توحید ختم شو نو به د اسمکه الله رب العالمین ورانه قران کې الله رب العالمین دې توحید ته عدل ویلې ده توحید ته الله انصاف ویلې ده الله قران کې وایي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الته د عدل یوم انا مفسرین دا کوي من بالتوحید الله امر کړی دی خلکو ته په توحید باندې چې د الله توحید ومني عبادت خاص کوي الله پورې نو هغه سړی عادل له منصف دی چې بچا کې توحیدی او هغه سړی غټ ظالم دی چې هغه مشرک او شرک کوي د الله سره برخداران جوړي د الله سره اولیاء او دوستان ملائک د الله سره شریکان جوړي هغه سړی غټ ظالم دی دغه وجنه قران کې رب العالمین بل ذکر وایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك امام طبري رحمه الله د دې آیت دلاندې لیکلی او قرطبي رحمه الله ويكل چې دا آیت الله نازل کړي چې قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله الله نبی ته وایي چې زما بندگانو ته ویوا
چې تاسو دا کم ګناونه کړی دي اسراف زیاته ظلم ګنام کړی دا لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحم نه منو امید کیږي الله ایمان بخنه وغواړي زه ته معافي کوم ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناونه بخي وای په دې کې یو صحابي پاسې ده او ویل یا رسول الله والشرك آیا شرک مل رب العالمین بخي ویل رب العالمین د آیت راولېګو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك الله ټول ګناونه بخي خو لیکن شرک چاته نه بخي الله اره ګناه بخي خو لیکن دا ګناه نه بخي چې یو سړی وای پلانې ولی بزرګ د الله سره شریک دی د الله سره برخدار دی دا ګناه الله نه بخي نو ټول ګناونه الله بخي د الله رب العالمین مغفرت څوره فراخه ده حدیث کې راغلی وای ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ورجوتني غفرت لك ولا ابالي الله وای اې د ادم بچي کچیر دا ټوله دنیا د ګناونو نه تټکه کې او دا ګناونه ستا اسمان ته ورسید اسمان کینارو ته ستا ګناونه ورسی او به زمانه بخنه وغاړي او زمانه امید ساتي غفرت لك ولا ابالي الله وای زه بخم اسباق نکوم هغه سړی د الله رب العالمین مغفرت نه رسیږي سره د دینه چې الله مغفرت ډیر فراخه ده هغه سړی د الله مغفرت نه رسیږي څوک چې مشرک او شرک کوي د الله سره برخداران جوړي هغه حقونه چې د الله د بندگانو لور کوي سجده د الله حق ده او دای اولیاء د سجدي کې د اثر اولیاء د ټټي سجده د الله حق ده او دای پیرانو د اثر ټټي د غرنګ نظر منخت د الله حق ده او دای د غیر الله په نوم باندې کوي دغه انسان الله وزنه بخمه نور هر انسان الله بخي ولیکن مشرک الله رب العالمین وزنه بخمه نو شرک دومره لوی ګناه ده قبیحه ګناه ده غټه ګناه ده د انسانانو عزت په څه کې ده د انسانانو عزت په توحید کې ده کله چې د الله توحید مني دا وجه دا هغه مشرکان سخت ذلیل دي کوم چې شرک کوي د الله رب العالمین سره د دې یو لړ مثال او ښکار مثال د نبی صلی الله علیه وسلم تر دې قریشی دی مالدار دی خیسته دی ابو لهب نوم دی چې دا ډیر خیسته او عربو به ویلي وای چې دا په خایس کې سم د اور بچی دی د اور لمبه د ابو لهب متد خایس د وجه نه ویل کېږي چې دا ډیر خیسته خو لیکن دا الله په دنیا او آخرت کې ذلیل کوي وجه څه و زګه دا توحید نه مخالف وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې د لا اله الا الله आवाज پورته ک نو اول مخالفت د ابو لهب وک نو رب العالمین دنیا او آخرت کې ذلیل ک بعض خلک په خلی باندې وای چې موږ مسلمانان یو موږ موحدین یو خو لیکن د هغه عقیده د شرک نه ډکې دي ګنده انسانان دي مشرکان خلک دي زمونږ په دین کې عبرت اقوال نه دي چې یو سړی په خلی باندې وای چې را زدسه موحد مودسه مسلمان مودسه میکلی دي ودسه میکلی دي عبرت زمونږ په دین کې خبرونه نشته زمونږ په دین کې عبرت اعمال ولده چې د سړی عمل څنګه دی آیا دا انسان ځان ته موحد وای او التزی غیر الله ته سر ډټي دا انسان ځان ته موحد وای او د بابانا دا مددونه غواړي بچي د بابانا غواړي عزت د بابانا غواړي دا نظر منخت د بابا په نوم باندې کې دا سره کوم موحد دی اکثر خلک چې دي دا غوي عقيدي په اولیاء باندې جوړې دي اولیاء چې دي د الله دوستان به منګه دا منو خو لیکن د الله دوستان دي د حق لنده ورکړي چې ته د سر ټیټ کې دا حق الله دی اولیاء نه دی ورکړي چې ته بچي وغاړي دا حق الله دی نه دی ورکړي چې رته وسلې ونه او مو لیونه شو مولانا پلاني بابا لاغي مل صحت راک الله رب العالمین دا حق دی اولیاء نه دی ورکړي د بعض خلکو عقيدي په اولیاء جوړې دي د اولیاء نه خدایان جوړ کړي دي چې د اسمان خدایان دي د اولیاء بندگی کوي د څه بندگی د اولیاء کوي کوم چې د الله لایق ده او د الله حق دی هغه د اولیاء کوي سجدي اولیاء ته لګي سجدي غیر الله ته لګي نظر منخت د غیر الله په نوم باندې کوي سره د دینه چې دا ټول د الله حق دی او دی خلکو د الله حق دی مخلوق له ورکړل دي دا خلک بل څنګه وبخي او به عجیب ده چې د اسلام ټیکاران سانته وي چې موږ مسلمانان یو او غټه غټه دعوی کوي ا د دې باوجود زی او په دربار کې سجدي لګي غیر الله ته سجدي لګي باباګانو ته سجدي لګي موږ تاسو وګورو په دلارو کوڅو کې د څومره شرکیات کیږي او مسلمانان چې کوم دي موحدین چې ځانته وي سره په باندې تندین راتریږي د غیر الله بندگی کوي مؤمن مسلمان به د غیر الله په بندگی باندې سخت پکېږي او سخت غصه ورځي چې کله د غیر الله بندگی کیږي او څوک د الله حق غیر الله لور کې مؤمن په باندې سخت غصه کیږي ځکه زمونږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه په دې باندې سخت غصه کېده چې کله به غیر الله بندگی کېدله دا خبرې زمونږ دین دی دا موږ د ځان نه کوو منګه د دې قران او د حدیث نه دا خبرې کوو کچیر ته منګه په الله باندې دروغ وتړل الله یو خبرند کړي منګه وی چې الله د سی ویلې دي منګ به جهنم لزو په خپل منګه ځان جهنم ته نه داخلو نبی یو کار نه دی کړي منګ د ځان نه چې نبی دا کار کړي دي منګ بل جهنم ته داخلي چې تاسو ورته په نبی باندې دروغ تړئ
نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ جرير ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه ته ویلي چې الا تريحني من ذل خلصه اے جريره تما د ذل خلصه نه ولې نخلاصه ذل خلصه چې وا دا یو د غیر الله دربار او الته د غیر الله بندگی کېدل د غیر الله نه به مدد غوښتل کېده نبی صلی الله علیه وسلم جرير ته ویلي ته د دین ما ولې پرحت کې کېنا ولې د دین ما نخلاصه نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ترغیب ورکړ چې تلل شو د غیر الله دربار د دا وننګ ودا ختم کا وای دا جرير ابن عبد الله البجلی رضی الله عنه لاړ او د ملګرو سره او لاړ د دربار اعلان نو الا تريحني محدثین ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم جرير ته وایي چې ته ولې ما پر حد کې کېنا وای د دین معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د ذل خلصه د دربار نه یو غم او تکلیف او درد نبی صلی الله علیه وسلم پر حد کې نو زګه ته ولې ما پر حد کې کېنا نو نبی صلی الله علیه وسلم سره دا درد او دا تکلیف او دا غم چې ولې د غیر الله بندگی کیږي په کار دا چې د مؤمن سره دا درد دي د تکلیف چې ولې د غیر الله بندگی کیږي او د الله بندگی ولې نه کیږي نو چې په کوم ځای کې د غیر الله بندگی وشي باید مؤمن مسلمان د هغه په لاس باندې مقابله وکړي او په لاس باندې هغه خلک منه کی تاسو د غیر الله بندگی مکوئ د الله بندگی وکړئ کچیر ته په لاس وس نه کیږي په جبه خو باید خبره وکړي الله توحید په جواب باندې بیان کړي نن کومه تاسو علماء ته وګورو علماء په قسمه قسم خبرو باندې مناظرې دي خو لیکن په دې خبره چا مناظره ونکړه دا خلک د غیر الله بندگی کوي او چې د خلک د الله بندگی شروع کی په دې خبره چا نه بیان وکړه نه په دې خبره باندې مناظره وکړه حالانکه د مهمه خبرې دي زمونږ د دین د اسلام د بنیادی خبرو نه دي او دا خلک د دین خلاري غلي دي مؤمن مسلمان چې کله منکر ویني شرک ویني نو اول به پلاس باندې بندي که پلاس وسنه کې په جبه به وای او کشیر د یو چا په جبه باندې وسنه کیږي نو پسله کې به بغض لري پسله کې به د مشرک سره کینه لري پسله کې به مشرک بد شي چې دا سره د الله سره برخداران جوړي د الله سره اولیاء شریکان جوړي کچیر د پسله کې مسره بغض نو ستا پسله کې د زری په اندازه باندې ایمان هم نشته دا خبره موږ نه کوو دا نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا چې وليس وراء ذلك حبه خردل من الايمان یو سړی د مشرک انسان سره د کافر انسان سره د فاسق انسان سره پسله کې بغض نه ساتي د دې پسله کې د شرشم د دانه امر ایمان نشته باید د مشرک انسان سره د هر انسان بغض کی نه مشرک انسان بدی شي قران کې الله رب العالمین وای کوم انسانان چې مشرکان دي د غیر الله سره غیر الله د الله رب العالمین سره شریکي الله وی داخلك نجس دي پلید خلق دي هغه خلق چې د شرک په ګندګۍ باندې ځان لړلې دي د شرک په ګندګۍ کې ځان اخته کړي دي دغه خلق الله وی نجس دي قران کې الله وی انما المشركون نجس الله وی مشرکان پلید خلق دي نجس خلق دي الله به دې وی فلا يقرب المسجد الحرام الله وی مشرک سړی د مسجد حرام ته ناراضي نو چې یو سړی د چا سره دومره ورانه چې خپل کور ته نه پریدي کومنګ تاسو یو کسر باس یو سړی وکی یا یو لانجه وسره راشي نو دسه تنوي چې رسمه کور ته مرزه نو غم خادي کې کور ته ورزي فالله رب العالمین وی چې مشرک انسان اسما کور ته ناراضي مسجد حرام ته ناراضي المسجد الحرام نه مراد علما ذکر کوي ټوله مکه ده مشرک انسان د کعبه ته ناراضي مکه د مشرک انسان درازي اکثر مشرکان ویره موږ زو حج له الله رب العالمین ته حج نه منع کړي چې ستاسو شرک عقیده د الله وي ته مسجد حرام له مرزه او دغه مشرکان د الله په نسبت مشرکان څوک د مکی مشرکان د مکی مشرکانو الله منو خود څه به ویلي وای دا لات منات عزات چي دي دا باباګان چي دي دا بوتان چي دي وای دا د الله سره شریکان دي مونږ دې وته او دې به الله ته وای نو په دې خبره باندې الله وای مشرکان چې دا پلید خلق دي نجس خلق دي د مسجد حرام ته ناراضي موږ تاسو صحابه ته وګورو د نبی صلی الله علیه وسلم شاګردان چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه د عقیده زده کړي و هغه به د مشرکان نه څومره نفرت کو مشرکان به څومره بدی شو مشرکان سره به سخت نفرت درو صحابه زکه دا د ایمان نه خدا چې د مؤمن انسان به د مشرک سره د څه بغض او د څه کینې او د څه دښمنی به وسره لکه څنګه چې د خپل د سر دښمن سره دښمنی یو سړی ستاسو دښمن دی پتا ډس کوي دا هغه سره چې ستاسو څنګه دښمنی دغه څه دښمنی به ستاسو مشرک سره ایمان عظیم نه خدا ده مشرک سره انسان دښمنی کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی باندې راغلی وای د څه ویلي وای من صافح مشرکا فليتوضا وای چې د مشرک سره مصافحه وکړو دا هغه سره لاس ملوک وای هغه دی لاس وینځي او دس دی وکی چې مشرک سره لاس ولګو منګ او تاسو به د الله رب العالمین د مور او پلار نم ډیر عزت کو منګ به د مور او پلار دومره عزت نه کو څومره چې به د الله کو منګ او تاسو به د خپلوانو دومره عزت نه کو لکه څومره چې د الله کو منګ او تاسو به استادانو د غرنګ د شیخانو د بزرګانو د اولیاء د پیغمبرانو
د دې عزت بکو په خپل زمانه خو لیکن د الله حقونه باغونه ورکو کچا دا کارو کو نو دا سړی د الله په نسبانه مشرک دی او د الله په نسبانه د انسان چې دی جهنم منځ ته بلی کې چې شرک د الله سره کړي الله رب العالمین نه بخي حدیث کې راغلی بخاری کې حدیث دی عاصم ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه چې دا ډیر مؤمن صحابي و دوباره کې راغلی وای د بده څه ویلي وای چې زما د الله سره لوز دی چې زه به د مشرک انسان سره لاس نه لګوم زه به د مشرک انسان سره د خپل بدن نه لګوم عاصم رضی الله عنه دی او یو څو صحابه نور دي لس کسان نبی صلی الله علیه وسلم ولېګل چې تاسو لاړ شئ د مشرکینو حالت معلوم دي چې څوک په مدینه باندې حمله نه کوي وای دغه صحابه روان شو د مدینې نه ووتل و چې کله لاړ نو د بنو لحیان د قبیله مشرکان په دې صحابه باندې خبر شو و چې کله په خبر شو سل کسان د بنو لحیان د قبیله نه رال او د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ملګرو نه چاپیر شو دوی مجبور کړی وي غونډې ته وختل دوی مشرکان ورته ویل چې راځي موږ تاسو له امان درکو او تاسو د سنوي دروغي ورته ویل دوکه سره کوله وای عاصم رضی الله عنه ویلي چې ما د الله سره لوس کړی دی چې د دې مشرکانو سره لاس نه ملاوم دا بدن سره نه ملاوم زه خو نه تسلیمېږم او زه جنگ کوم مقابله کوم وای جنگ شروع کړ تر دې پورې چې عاصم رضی الله عنهم شهید شو او دغه نور ملګریم شهیدان شو صحابه شهیدان شو یو درې کسان پاتې شو هغه د مشرکانو ونیول آیوي به پلار کې شهید شو او دوی بوت للمکیله وای په مکه کې خلک خبر شو چې عاصم رضی الله عنه هغه شهید شوی دی مړ دی وای مشرکان په سخت خوشاله شو مشرکان د څه ویلي وای عاصم په بدر کې زمنګ مشر وجلې دی او څوک بنئ چې لاړ شي د عاصم نه یا لاس را غوس کی یا تخپل غوسه کی یا سر را غوس کی او چې وروړي موږ په خپل سترګې یخي وای څنګه کسانه برابر کړی یو ګروپ راولېګو چې تاسو لاړ شي د عاصم رضی الله عنه لاس یا سر یا خپل غوسه کی ترې وړي و چې کله رال نه عاصم رضی الله عنه پیژاندو په عاصم رضی الله عنه باندې الله رب العالمین مچي مسلط للی مچي پیوي هغه ټکټه مچي ډمبري چې ته لیکيږي وای کله چې مشرکان را نږدې کېدل نو دغه مچوب دانه پرې خدل دي عاصم رضی الله عنه ته ایسه دایلار عمر رضی الله عنه به ویلي وای خلکو تاسو د الله غیرت ته وګورئ چې د مؤمن مسلمان څنګه حفاظت کوي حي او میته کاغه مړ یو ژوند دی الله څنګه حفاظت کوي عاصم رضی الله عنه په ژوند کې ویلو چې د مشرک سره لاس نه ملاوم الله رب العالمین ول پس د مرګ د مشرکانو حفاظت وکړه او مشرکانو لاس سره ونه لګیدا نو دې صحابه به د مشرکانو سره دومره دښمنی کوله دومره به بدی شو د مکی مشرکان حدیث کې راغلی او ساره د بدر قیدین چې کنه ونی ولې شو د مکی مشرکان نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو صحابونو مشوره اغسله چې د مکی مشرکانو سره چې کوي چې په دې جنگ کې منولې دي وای عمر رضی الله عنه ویلي چې یا رسول الله دا مشرکان چې دي ار کسلا خپلوان په لاس باندې ورکا او چې دلته مردار کو یا رسول الله عقیل دی علی له ورکا چې د علی ورور دی چې علی ته سرغوس کی حمزه عباس ورکا چې د دینه سرغوس کی مال می د خپل ماما راکا چې د اثر ورته ما ار سړی خپلوان په لاس باندې ورکا دې د پاره چې الله وګوري مونږ ته چې مونږ د مشرکانو سره په زونو کې د ظریف اندازه باندې مين نه لرو یا رسول الله ار خپلوان په لاس کې ورکا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ویل چې رسول الله دې مشرکانو تکند وباسو په کې ور بلکا او دا مشرکان په کې ژوندۍ ور ورته په کې وسوځه د دې دشي کینو د مشرکانو سره نن سبب یو سړی مشرکی ابل وسره خلار ناسي گپ شپونه بو سره گئی الله وای مشرک چې د نجسون د پلید دی ګنده دی د دې سره راشه درشم کوي د دې سره تعلق مساتي کومنګ تاسو صحابه تو ګورو د صحابه هغه سنانو تو ګورو هغه د مشرکانو سره څومره بغوزو خپل پلار به مشرک به دا هغه سره به خبرې نه کوله ام حبیبه رضی الله عنها چې دا د ابو سفیان لور و دې باره کې راغلي دي چې دا ابو سفیان په مکه کې یو کس لورکله په نکاح باندې وای دغه کس به حبشو ته هجرت وکړ وای چې کله حبشو ته لاړ نو د دې ام حبیبه د دې د خاون شو وای د دې د خاون ایسو پاتشه دا کونډه شوله وای نجاشی بچا راولګیدا او دا ام حبیبی نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره وتړله نکاح خطبه ولستله او شی الته تقسیم کړه خوراک و غیره او نبی صلی الله علیه وسلم پس جواب راولېګو چې تعالی ما ام حبیبه په نکاح باندې هغه سره یا رسول الله زه تعالی درلېګم او دا تقبل کړه نبی صلی الله علیه وسلم هغه به قبول کړله د نبی صلی الله علیه وسلم سره احسان کړو او نجاشی چې غیبانه ایمان راوړو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وپاش نبی صلی الله علیه وسلم په غیبانه جنازه وکړه وای دغه ام حبیبه نبی صلی الله علیه وسلم تراولېګل نبی صلی الله په نکاح کړله دا په مدینه کې اوسېدل ډیر وخوښه په زمانه د صلح کې چې کله د صلح اخر ته رسیدله نبی صلی الله علیه وسلم
وسلم په مکه باندې حمله کوله، مکه فتح کوله، د دین مخکې ابو سفیان خبر شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه باندې حمله کوي. دا ابو سفیان راغی مدینه ته، وګړه واقعه ده. وای چې کله ابو سفیان مدینه ته راغی د یو کس پیدا کو چې نبی صلی الله علیه وسلم عثمان څوک رضا کی. وای دا راغی د نبی صلی الله علیه وسلم کوړه او به د خپل لور کوټه ترانه وته، د ام حبیبه رضی الله عنها کوټه تراغه. وای چې کله د کوټه ترانه وته نو ډیره موده دی ابو سفیان د خپل لور سره ملاقات نو کله. وای چې کله رانه وته وای دی ام حبیبه رضی الله عنها بشتره خورو د بشتره راټول کړله. وای دی ابو سفیان ورته ویل چې لوري چې د بشتره ادنا د بل اعلی بشتره مال راخلی او کنه زمانه د دې بشتري سره ډیره مینه وکړه. وای دی ام حبیبه رضی الله عنها ورته ویلې چې دا بشتره چې د پاک انسان د محمد صلی الله علیه وسلم بشتره ده او ته مشرکی ته ګنده انسان زته د نبی صلی الله علیه وسلم په بشتره باندې پرېدم. وای دا ابو سفیان غصه شو او ورته ویل چې لوري لقد اصابك بعد شر، وای زمان پس ورته ته ډیر شر رسیدلې ده، دا ته شر خبرې کې ته خو زما لوري. نو دې دسه زنانوي د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ودا، دا خو د صحابه هغه خزوی بیبي نه وي چې د مشرکانو سره به دومره نفرت کو. پاتې لا صحابه چې مشرکان ولیدل داغه خوخه به خړلې واغه به وجل نه پرې خدل چې څنګه د غیر الله بندگی کوي، د الله پس مکه ګرځي او به د الله سره شریکان جوړي او د الله سره شرک او برخداران جوړي. نو دا صحابه دومره نفرت به د مشرکانو سره کو، دومره کې نه به د مشرکانو سره کوله. نو هغه انسان عزتمند دی په د چا عقیده چې جوړه یو د چا عقیده د توحید، هغه انسان شریف دی عزتمند دی. او هغه انسانان چې هغه په اولیاء باندې عقیده جوړې دي، د اولیاء نه مددونه غواړي، د غرنګ د باباګانو نه مددونه غواړي، د المر او د سپوږمۍ نه مددونه غواړي، د غرنګ د انبیاء او د ملائکو او د اولیاء بندگی کوي، د کانو د بوټو بندگی کوي. د څه خلک چې د الله وای ذلیل خلک دي، د نجس خلک دي، پلید خلک دي. د الله رب العالمین د خبره کړي ده. د کوم انسان چې د څه سره تعلقي نو هغه صفات په انسان کې راځي. چیرته د انسان د دې کانو د بوټو سره تعلقي نو کانو بوټي چې څومره ذلیل دي د قوم نه دا انسان ذلیل کیږي. یو انسان د قبر سره تعلق لري نو قبر چې ښکار کومه تاسو وګورئ نه یو ښکار خاوري دي او د غرنګي عاجز انسان په دې کې پروت دي، هیڅ هم نشي کولای. نو څوک چې د قبر سره تعلق لري دا د قبر په شان ذلیل دی. کم انسان چې د دنیا سره تعلق لري دا به د دنیا په شان ذلیل دی. او کم انسان چې د الله رب العالمین سره تعلق لري بندگی خالص د الله کوي، د الله سره بندگی کې څوک شریک نه جوړي، مدد خالص د الله نه غواړي، په منځ کې واسطه نه جوړي، د غرنګ بچي عزت مال ارڅ خالص د الله نه غواړي. دا خلک عزتمن خلک دي او دې خلکو د الله رب العالمین هغه عزت ورکی کوم چې الله رب العالمین په قران کې ذکر کړی دی. الله دا څه وایي؟ من کان یرید العزه، الله وایي څوک چې عزت غواړي فلله العزه جميعا، الله وی ټول عزت د الله سره ده. مفسرین د آیت دلاندې لیکي وی فليطلب العزه بطاعه الله، څوک چې عزت غواړي د الله په طاعت د عزت حاصل کی، د الله په بندګۍ او د الله په توحید د ځان ته عزت حاصل کی. به هغه خلک چې د الله رب العالمین سره واسطه جوړي په بندګۍ کې د الله رب العالمین سره واسطه جوړي، دا خلک مشرکان د خلکو بندګۍ الله رب العالمین نه قبلې. د الله رب العالمین بندګۍ چې په دې کې به واسطه نه جوړي، د الله بندگی کې به تجرید کې تجرید څه ته ویل کېږي؟ دا بندگی چې د الله کې دا به بذات د الله بندگی کې منځ کې بوله واسطه نه جوړه. کوم خلک چې په منځ کې واسطه جوړي دا خلک د الله په نسبت مشرکان دي، دا خلک د الله سره برخداران جوړي. زمونږ په دین کې دا نشته دی چې یو سړی وای چې یاره زه پلاني بابا ته ویم، پلاني بزرګ ته ویم، پلاني ته ویم او دای به الله ته وای. دا زمونږ په دین کې نشته دی او دا کار چې څوک کوي په دې کار باندې انسان د رب العالمین دشمن جوړیږي. نبی صلی الله علیه وسلم د مکی مشرکانو سره ولی دا دشمنی کوله، اولی په ستور راغسته و. د مکی مشرکانو هم دغه کار کو چې په مکه کې ځان له بوتان جوړ کړیو او ویلې به چې موږ د دې بوتانو بندګي کوو او د دې په وجه باندې موږ الله ترسو. الله یې منو زمونږ په دین کې دانش دی چې یو سړی وایي زه اولیاء بندګي کوم، د بزرګانو بندګي کوم او د دې په وجه باندې مانه به الله خوشاله شي. زمونږ په دین کې دانش دی چې یو سړی وایي زه د دې باباګانو د اولیاء او د بزرګانو
عزت کوما د دې په وجه الله رب العالمین زمانه خوشاله شي دا د مشرکانو عقیده و مشرکان چې هغه دومره قمق الخلق نو د هغه زمانه مشرکان په دې زمانه کې په مشرکانو کې به عقل ډیر راغلی دا د هغه زمانه مشرکانو به چې کله د کانې او د بوټي د دې بندګي کوله او د غرنګ د دې بوتانو بندګي به کوله دیو به څه ویلې وای دا بوت چې د نیک انسان شکل له وای موږ د دې بوت بندګي کوو د نیک انسان روح راځي او مونږ اینې شهره دا انسانان چې دي اسما د شکل بندګي کوي وای د دې په وجه باندې زمونږ دا بابا خوشاليږي او دغه ولی خوشاليږي او کله چې وای دا خوشاله شي به الله زمونږ خوشاليږي عقیده به لرلې کله چې بچای مشرک دی ویلې چې تاسو د دې کانو د بوټو بندګي نه کوي د دې قبرونو بندګي نه کوي د الله بندګي ولې نه کوي وای دې مشرکانو بده څه ویلې وای ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا وای موږ د دې باباګانو بندګي نه کوو د دې اولیاء بزرګانو بندګي نه کوو مگر دې د پاره کوي یقربنا الى الله چې موږ الله ته نږدې کړه الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده چې موږ د اولیاء بندګي زګه کوو د دې بزرګانو بندګي زګه کوو د دې نیکانو خلکو بندګي زګه کوو د بوتانو بندګي زګه کوو چې موږ دې الله ته نږدې کې زموږ مقصود خو الله دی ولیکن دا په منځ کې موږ واسطه جوړه کړې ده چې دې موږ الله ته ورسي لکه د دې زمانہ کې دا مشرکان دي دا خبره کوي قسم شبهه دي خلکو ته ورچي بعض مشرکان د الله رب العالمین تشبیه ور کوي د دنیا د بادشاہ سره بعض مشرکان د الله رب العالمین تشبیه ور کوي د کوی سره بعض مشرکان د الله رب العالمین تشبیه ور کوي د چت سره د کوټې د چت سره تشبیه ور کوي ویره د دنیا د بادشاہ سره چې ملاويږي نو په غیر د وکیل نشه ملاويدل دغه رنګي د کوی نه چې وبره خېجه په غیر د وکیل نشه راخېجه وله دغه رنګي د پاس شت چې خېجه په غیر د پړوي نشه خطله و چې الله ته رسیږي نو په غیر د ولی او د بزرګ نشه رسیدل داخل قمق الخلق دی الله رب العالمین د دې جواب په قران کې کړی دی الله قران کې وای فلا تضربوا لله الامثال اے خلقو د الله لپاره مثالونه بیانوي الله رب العالمین د کوی په شان نه دی الله رب العالمین د چت په شان نه دی الله رب العالمین د دنیا د بادشاہ په شان نه دی د دنیا بادشاہ چې دی هغه خو په څه معنی نه پويږي څنګه بوله وکیلان ګوري او الله رب العالمین خو علیم بذات الصدور د هر انسان په سینه باندې پويږي د سینې پراز باندې پويږي ستا پسله کې چې سره شي دی په دې باندې الله رب العالمین پويږي نو چې ولی ته الله رب العالمین ته ولنه وي ستا پسله کې چې سره شي دا غین الله رب العالمین خبر ده بچي غواړي اسله کې وي چې الله مال بچي راکي الله کن فیکون ده عالم بذات الصدور ده او فعال لما يريد ده هغه چې څو غواړي ډاری کې ساده سینې نه خبر ده پسله کې ته چې الله مال بچي راکه په خوري وته ویوا الله رب العالمین ستا आवाज اوري یو سړی چې دا خبره کوي چې یاره د الله مثال بشان د دنیا د بادشاہ دی موږ له وکیلان ګورو چې د بادشاہ ته ورسي د دې انسان نعوذ بالله دا عقیده ده چې الله رب العالمین څنګه نه خبره ده او الله رب العالمین جاهل له د دې انسانانو عقیده ده ولیکن قسم شرکیات کې داخله اخته شوی دي په دې بيدینی کې داخله اخته دي او د ځان خبر نه دي دا به ال خبر شي چې کله الله رب العالمین راونی سره ملائکه په واسطه باندې د جهنم کندې ته ورورتي ال به خلکو ته پته ولګي دي دنیا کې داخله د شرکیات نه وړي ولیکن دا زمونږ د دین خبرې دي هغه انسان ډېر قمق الانسان دی هغه انسان ډېر احمق انسان دی قمق الانسان دی چې هغه ذات فریدي چې هغه په عرش باندې عالم دی هغه ذات فریدي چې په عرش باندې قادر دی هغه ذات فریدي چې هغه جواد دی د ورکړې والا دی او د څه چا په سيزي چې هغه د ځان نه خبره په قبرونو کې پراته دي او د هغه خلکو نه غواړي هغه انسان ډېر جاهل انسان دی قمق الانسان دی کوم انسان چې الله رب العالمین فریدي او باباګه مددونه غواړي الله په قران کې وایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وای ما رب بلی زبل دعا قبول لكم الله دلته څه نه وای الله وای ادعوني ما رب بلی د څه نه وای چې تاسو پلانې بابا رو بلی پلانې بزرګ رو بلی پلانې بوت رو بلی زب تاسو دعا قبول لكم الله وای ادعوني ما رب بلی خالص ما ته چغه وکي زب تاسو دعا قبول لكم نو هغه انسان چې د قبر نه هغه قسم غختنی کوي او الله رب العالمین پرېخه چې الله رب العالمین په هر څه باندې قادر دی الله رب العالمین ستاسو په سبب باندې قادر دی تعالی بچی شي درکوله تعالی صحت شي درکوله تارو غولې شي تا د لیونتوب نشي بچ کوله نو هغه ذات یو سړی پریدي او مشرکانو پسې ور رواني دا انسان ډېر قمقل انسان دی کومور او پلار یو انسان ته وایي چې ته الله سره شرک وکړه انسان به د مور او پلار خبر هم نه مني قرآن کې الله رب العالمین وایي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما الله وی کومور او پلار پتا باندې دا کوشش کوي چې ته زما سره شرک وکې الله وی د دې خبره ممانه دا آیت چې نازل شوی دا آیتونه دا نازل شوی په باره د سعد رضی الله عنه کې چې سعد رضی الله عنه د مور او بلار سره ډیر نیکی کوونکی وای کله چې د ایمان راوړ او د توحید عقیده ومنله وای مور وته ویلې
چې زستانه تر هغه پورې نه خوشالېږم تر هغه پورې زستانه نه راضي کېږم حتی تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم تر دې پورې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین پرې دی او به ته د دې باباګانو دین تر واوړي تر هغه پورې زستانه نه راضي کېږم وای دی مور خوراک او اسکاک پسند باندې بند ک سعد رضی الله عنه ته ویلي چې تا کوپر نه کړي تر هغه پورې خوراک اسکاک نه کوم 3 ورځې پورې وای دی خوراک اسکاک ونه ک و اخر وته سعد رضی الله عنه ویل چې مور تا ته خپته د جزستا سره خني کی کوون کایما کچیر تستا سل روحونه شي او د ورځې د نه یو اوزي نو زګره اې شریف محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوپر نکوم دا د توحید عقیده زنه پرېدم او کته ډوړی خوري وی خورا او نه خوري د سره مخوره خو زه کوپر نکوم الله رب العالمین دا آیاتونه نازل کړه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم الله کومور او پلار پتا باندې دا کوشش کوي چې تاسو ما سره شریک جوړ کی برخدار جوړ کی فلا تطيعهما الله د مور او پلار خبره دې ممنه سره د دینه چې د مور او پلار د خبره منلو بارکه قران کې اوامر راغلي دي چې د مور او پلار سره به احسان کې خبره به مانی نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبره ډیر ترغیب ورکړي چې د مور او پلار سره به احسان کې نیکی به سره کې خپکه بینه حکم مور او پلار ته ګناه تر بللی شرک تر بللی د مور او پلار خبره به نه مانی مور او پلار په دې شرک خپکه د دې آیت تشریح نبی صلی الله علیه وسلم کړی دا چې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تابعداري نشته د الله رب العالمین په نافرمانی کې چې مخلوق ته یو خبره کوي مور او پلار ته خبره کوي مشرور ته خبره کوي نیکه ته خبره کوي او د الله نافرمانی ته دی را بلی نو الله وی فلا تطيعهما او نبی صلی الله علیه وسلم الى طاعت د دې خلق خبره منل نشته د الله رب العالمین په نافرمانی کې چې تا د الله نافرمانی ته را بلی نو مقصد مې دا شرک چې د الله سره برخداران جوړول دا یو غټه ګناه ده او کبیره ګناه ده هغه مشرک چې د الله رب العالمین سره شریک او برخدار جوړي نو دې مشرک ته کوي شي چیرې یو کس دی او استاد پلار سره شریک دی ستا په مور کې ستا پلار دغه بل کس استاد مور سره شریک نشي کټ کړي دی نو دا انسان به څومره غصه ورشي دی بل انسان به په فکر لري کی وجني چې څنګه تا د خبره ماته وکړه او به دومره قمقل انسان چې الله رب العالمین سره برخداران جوړي شریکان سره جوړي د دې خلکو د ذهنونه بندي شیطان ول د ذهنونه بند کړي دی والله په قران کې وایي وکذالک زینا لكل امه عملهم الله من ار امه او ار دلته خپل عمل خيسته کړي دی چې په کوم لار باندې روان دي هغه ته خيسته شوی مشرک د شرک خيسته دی بدعت د بدعت خيسته دی ار کس خپل لار خيسته شوی دا او پاغي باندې روان دي قران کې رب العالمین د شرک رد ډیر زیات کړي دی قران کې رب العالمین د شرک تذکره یو سل یو اشکارات کړي ده دا تکرار الله رب العالمین ولي کوي دا د اهمیت د وجه نه کوي چې د دې بندگانو په دې ذهنونو کې د توحید واقع شي او دا خلک د الله رب العالمین لپاره د توحید عقیده جوړ کړي د شرکیاتونه د دې باباګانو سیرتونو نه د دین وړي دي لپاره په قران کې الله رب العالمین د شرک بارو بار رد کړي د توحید مسلې ذکر کړي ده انبیا چې د انبیو تذکرہ کله په قران کې کوي الله رب العالمین د انبیو بارکه د سی وي چې پلانې نبی خپل قوم ته تلو او خپل قوم ته ویلو چې اے خلکو دا شرک پرې دی دا باباګان پرې دی نوح علیه السلام نه نیم سو کاله دعوت د خبره وکړو چې د خلکو د نیکانو خلکو شکلونه جوړ کړیو او واقع ته به سرونه ټټول الله رب العالمین ته نوح علیه السلام راولېګو چې ورشه د قوم ته دی ویوا چې د دې تصویرانو بندګي مکوي د دې شکلونو بندګي مکوي خالص زما بندګي وکي نه نیم سو کاله دعوت د دې خبره وکړو دې قوم له خبره ونه منله چې رته اولیاء نه مني دا خدای الله دوستان دي د دې بیزتی کې او دا کې نه نیم سو کاله په رب العالمین بعد په رب العالمین د عذاب راوستو چې په ټوله دنیا باندې عذاب راغی او دا ټول قوم له رب العالمین تبا دا شرک د څه ګناه ده چې الله رب العالمین د دې په وجه باندې دا کلی ولټه کوي شرک د څه ګناه ده د غرنګ ابراهیم علی السلام بارک راغلی دي کله چې هغه پلار ازر هغه شرک کو بوتانی جوړ کړیو هغه ته بندګانې کولې د میلې ورځ ابراهیم علی السلام تی ویلې ورځ موږ سلام شه د میلې ته اختر دی ابراهیم علی السلام ورته ویلي انی سقیم و ز بیمار یم مفسرین ذکر کوي په دې خبر هغه ته درد او تکلیف او بیمارو چې ولې د الله نه ما سیوا د بل چا بندګي کیږي هغه ته سرونه ټټيږي په دې خبر هغه سره غم وو کله چې دغه خلق لړ ابراهیم علی السلام غټ برګه راوغستو او په دغه باباګان ویل شروع وکړه او دا ټول بوتان ویل ټوکړه کړه نو باز خلک وایره باباګانو بدی مو ووا کټ بد باندې واړی او پلانې بو هیڅ سم نشي کوله ارچ مشرکان دي د ایریدون کې خلک دي مشرک چې دي هغه د بابا نه ایریږي د هغه د زیارت نه ایریږي چې کټ پر باندې واړی او دا بو کې او دا بو کې مشرک چې دي هغه هیڅ سم نشي کوله دغه ولی او بسر په قبر کې پروت دي دسانه نه دی خبر هغه تعالی څه بچی لري چې هغه نستا په جبه باندې پويږي څه په تل کې ته چې چا ته چغي هغه عربي
هغه پارسیوانو څه بلا واچ ته چغوي چې مال بچی راکې مال صحت راکې هغه ستا په جواب باندې نه پیږي او ته داغه نه بچی غواړي لقمان حکیم برکه راغلی چې هغه خپل زوی ته ویلې چې یا بني لا تشرک بالله اے بچوړیا د الله سره شریک م جوړو د الله سره برخدار م جوړو ولی ځکه ان الشرک لظلم عظیم شرک دا ډیر غټ ظلم دی غټه ګناه ده غټ ظالم دی هغه انسان چې د الله سره برخداران جوړي پیدا کړي الله دی روزي الله ور کوي دا دنیا ول الله او ورکړي ده او دا غي باوجود الله پرېخه ده او دی باباګانو ته چغي وي نو دا غټ ظالم دی قران کې رب العالمین وی ولا تدعو من دون الله د الله نه ما سوا بل اچا ته आवाज مکوي ولی ته आवाज مکوي پیر ته आवाज مکوي شیخ ته आवाज مکوي لوی ځوان ته आवाज مکوي باباګانو ته आवाजونه مکوي لمر ته आवाज مکوي سپوږمۍ ته आवाज مکوي من دون الله سوا د الله نه اچا ته بل आवाज مکوي دسه الله نه دی ویلي چیرې ما ته خیر دی आवाज کوي فلانی بابا ته کوي فلانی بزرګ ته کوي الله دې نه دی ولا تدعو من دون الله الله وی قران کې الله دې ویلا د قران د من خبره ده چې د الله نه ما سوا بل څوک مرا بل یغی توازن مکوي کدا کار دی وکړه الله وی انک اذا من الظالمین الله وی کدا کار دی وکړه تب غټ ظالم ظلم به وکړي نو شرک چې دا غټ ظلم دی غټ کفر دی شرک چې دا غټه ګناه ده قران کې الله وی ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك دا آیت موږ مخکې ویو الله رب العالمین اره ګناه بخي خو لیکن شرک نه بخي ويغفر ما دون ذلك د شرک نه ما سوا نور ګناونه چي دي نو امید دې د الله نه چې الله رب العالمین یو بخي د دې به دا مقصد نه چې وسړی د توحید عقیده جوړ کی او لا اله الا الله دی وي به د ګناونه کوي نه د دې دا مقصد نه دی لکه نن موږ تاسو نه مرجئه جوړ شوې دي د ارجاء طرف ته موږ تاسو روان یو موږ تاسو یو سړی د ایمان عقیده جوړه کې ګناونه کوي نه مؤمن په د ګناه نه ځان ساتي مرجئه چې دی دای وډلوا چې هغه په د ګناه کم باک نه ساته د ګناه کم خیل به نه ساته ویل به شهره لا اله الا الله و ایمان راوړي او ګناونه کوي څه پروا نه کوي دا د مرجئه او مذهب د مرجئه او مسلک دی لیکن د مؤمن مسلمان په عقیده دی چې عقیده به د توحید خالص الله برابرلی د ګناونو نه بزان ساتي او دا مقصد به دا کوشش به چې الله رب العالمین زمانه څنګه راضي شي او الله رب العالمین ته څنګه ورسېږم نو موږ تاسو لپاره کار دی چې د توحید عقیده جوړه کو د دې شرکیاتونو توبه وباسو دا تیار ژوند د مقدا چا چې کوم شرکیات کړي دي کفریات کړي دي دا غینه په صدق سره الله ته توبه وباسي چې الله لایق د بندګۍ ته ما د بل چا بندګۍ کړي ته معاف کړي یا الله صحت ورکون کې ته ما د بل چا نه صحت غوښته ده مېلی بابا نه صحت غوښته ده یا الله ته معاف یا الله بچور کول والاتی ما د بابا نه بچي غوښته ده یا الله ته معاف کړي یا الله دا قسم کارونه دي مددونه دي یا الله ته شي کولای ما د باباګانو نه غوښتي دي یا الله ته معاف کی الله رب العالمین به معاف کی ولیکن کده دې عقیده ست لاړ چې رسم مېلی بابا خکلای ما او دې قبر کې پرې وتلې ملائکه نه ته پوښتنه کی چې مر رب دې سوګ دنه دا وای ها ها لا درې زنه پیغام دنیا کې به خلکو چغي والے هغه څه چغي ممام والے به د جهنم منځ ته رب العالمین گزاري هغه انسان چې په دې عقیده باندې مړ شو چې رسم مېلی بابا خکلای خکون کې الله دې او څوک چې الله نه ما سوا بل څوک صحت ورکون کې غني د انسان مشرک دی دا د الله په نظم مشرک دی او د پیغمبر په نظم مشرک دی او د قرآن په نظم باندې مشرک دی چې څوک د الله نه ما سوا بل څوک خکون کې غني صحت ورکون کې غني بچي ورکون کې غني الله رب العالمین دې زمونږ تاسو اخري اصلاح کی الله رب العالمین دې زمونږ د عقیده د توحید سره برابرۍ کی الله رب العالمین دې موږ تاسو د عقیده په رب العالمین باندې جوړ او الله رب العالمین دې موږ تاسو د شرکیات او د کفریات نه وساتي وصلی الله تعالی